د پاکستان د لاهور ښار په مشهور مال سړک باندې د لاهور ملي میوزیم پر دروازه کې کښېښول سوی دغه ستر توپ زمزمه نومیږي چې د احمدشاه دراني په امر په 1959 میلادي کال کې جوړ سوی او د هند مراټاو په وړاندې ګڼو جګړو کې له دغه افغان امپراتور لخوا کارول سوی و. زمزمه توپ د احمدشاهي پوځ د هغه توپ نوم و چې د سیکانو، جټانو او پانیپت په دریمه جګړه کې احمدشاهي پوځ ته بریا ور په برخه کړه. د بهلول او د شیرشاه خبرې اورم چې په هند کې پښتانه و باچهان. د خوشحال خټک د دې شعر په کیفیت کې ډوب په لاهور کې میشت د تاریخ موسیل زمزمې ته چې د خپل وخت یو له پرمختللو او ستر توپخانو څخه شمیرل کېدله فکر وړی او حیران دی چې پښتنو یو وخت څومره ستر پوځي ځواک درلود. دا لار چونکې زما د پوهنتون د سهار ماښام د تګ لاره ده، نو کله چې هم زه زمزمه ووینم نو د تاریخ د لوړو زده کړو د یو څېړونکي په حیث دا زمزمه و ماته د احمدشاه ابدالي تر بې مثاله رهبرۍ لاندې د پښتون افغان لوی ځواک کیسه وړاندې کوي. د پنجاب خلک دغه توپ په بنګي توپ پیژني. دا په دې چې په 1962 میلادي کال کې یو پنجابي حکمران هری سنگ بنګي د احمدشاه دراني گورنر خواجه اوبې ته ماتې ورکړه او زمزمه یې ترلاسه کړه. له هغه وروسته سیک حکمران زمزمه په بنګي توپ نومولې وه. गवर्नमेंट के हवाले से इसका नाम د حکومت لخوا دې توپ ته د زمزمه نوم ورکړل سوی. دا په استنبول 400 پروت دی او د دې سیمې ځایي خلک یعنې عام وګړي دا د بنګیون د توپ په نامه پیژني. توپ के नाम से जानते हैं. د تاریخ پوهانو په وینا هغه ملتونه چې د نویو حالاتو مطابق بدلون ته غاړه نږدي له زوال سره مخامخ وي. لکه څنګه چې موږ وینو احمدشاه ابدالي د وخت د بدلون سره سره د هغه ټایم د ضرورت په مطابق دا توپه جوړه کړې وه او نن هم پښتون افغان ته پکار دی چې کوم نوی ژوند دی د دې نوي حالاتو سره چې کوم بدلونونه راځي له دغو سره سم دم اوږه په اوږه روان سي.